بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د خوا څخه د خپلو سرکاري ملازمینو دپاره نوی بجټ یا د دوی د تنخوا د لوړېدو بیل وړاندې سو، نو موږ افغان کډوال کوم چې دا وخت په پاکستان اسلامي جمهوریت کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا او سند او پنجاب کې زموږ نور ملازمتونه خو نشته، یوازې د ښوونکو دي یا د ټیچرانو دي. نو اوس خو زموږ کرکولم چې دی هغه هم چینج سولو، هغه د پاکستاني کرکولم سو، او کم قیودات یا کم دغه چې دي شرطونه یا کم هغه ذمهوارۍ چې دي هغه په هغه شانتې دي لکه کم چې یو لوکل ټیچر لري. نو زموږ تنخوا اوس د یونیسیار د دفتر د خوا څخه داسې خبرونه راځي چې د ښوونکو تنخوا چې سنګل شفټ د هغه 14% اضافه شوې ده، او د ډبل شفټ استادانو تنخوا 10% اضافه شوې ده، او د ټیچرانو یا د سرښوونکو تنخوا 7% اضافه شوې ده. خو که چیرې موږ د پاکستان دغه بجټ چې کوم اوس اعلان شوی دی چې هغه د ګریډ پر لیول باندې دغه شوی دی، د هغه په نسبت باندې ډیر کم دی. د نن سبا د ګرانۍ حالت ته که وکتل سي، دغه کم پیسې چې د یونیسیار د خوا څخه د ښوونکو تنخواوې لوړې شوي دي، دا په هغه شانتې کفایت نه کوي. نو څومره چې پر استادانو باندې پریشر اچول کیږي او هغوی ته د نوي کرکولم سره عیاروي او دوی ذمهواریانې ورزیاتوي او زیاتې شوي هم دي، نو پکار دا ده چې د یونیسیار اداره د افغان کډوالو دپاره هم دغسې یو میکانیزم باندې کار وکړي او دا رقم بجټ ورته اعلان کړي لکه کوم چې پاکستان اسلامي جمهوریت د خوا څخه د خپلو سرکاري ملازمینو دپاره اعلان شوی وي. او دا کوم فیصدي تنخواوې چې دوی ښولي دي، دا د یو ښوونکي د کورنۍ کفایت نه کوي. نو بیا هم زما په د یو افغان کډوال په حیث باندې د یونیسیار د عمومي دفتر اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او د کوټې د یونیسیار د دفتر د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تاسې خپل کورنۍ په څومره پیسو باندې سمبالوئ. یو ښوونکی هم دغسې د کورنۍ ذمهواري لري او پکار دا ده چې تاسې د ښوونکو د تنخوا پر اضافه کېدو باندې یو وار د سره غور وکړي، او د نن سبا کوم اجناس یا شیان چې کوم قیمتي په بازار کې ده او اقتصادي حالت پر زیرو دی، نو پکار دا ده چې افغان کډوالو ته هم د پاکستاني استادانو په حیث باندې یا په سترګه ورته وکتل شي. مننه.